دوستانو یو ملګری ماته میسج کړی و چې زه څنګه کولی شم چې زه خپله فیسبوک آی ډي چې کوم ده هغه زه ویریفای کړم د سی این سی سره شناختي کارت سره زه څنګه د فیسبوک آی ډي چې کوم ده هغه زه ویریفای کړم. نو دوستانو تاسو ډېرې اسانې طریقې سره د فیسبوک آی ډي ویریفای کولی شئ که چېرې غواړئ چې موږ یې ویریفای کړو. نو دوستانو ستاسو شناختي کارت یا ستاسو پاسپورټ سره مسافرو ته هم وایم که چېرې خپله فیسبوک آی ډي ویریفای کوي نو پاسپورټ سره هم کیږي، د ډرایوینګ لیسنس چې کوم دی هغې سره هم ویریفای کیږي. اوس چې تاسو خپل آی ډي ویریفای کړئ هیڅوک هم نشي کولی چې ستاسو فیسبوک آی ډي چې کوم ده هغه تاسو پسې هیک کړي، په خپل موبایل کې یوز کړي، هیڅکله هم دغه شانتي کې نشي کولی. نو که چېرې غواړئ چې دا طریقه زده کړو ورځو موبایل سکرین ته دغه طریقه درته ښیم. که چېرې زموږ فیسبوک پاڼه تاسو فالو کړې نه وي حتما یې فالو کړئ. د ټولو اول به تاسو راشئ خپل فیسبوک آی ډي چې کوم ده هغه به دوستانو تاسو آن کړئ. بله تاسو ته د بلو ټیک ښکاري، دلته کې تاسو په دې 3 ډاټ کلیک کړئ او دلته نه چې کوم دی دوستانو تاسو لاندې راشئ. دلته کې تاسو ته ښکاري هیلپ سپورټ، په دې باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او دلته کې چې کوم دی دوستانو تاسو هیلپ سنټر آپشن درته ښکاري، په دې دریمه لکیره کې تاسو ته ښکاري دوستانو چې په دې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړو اوس دلته کې مونږ ته د ویریفای آپشن نه راکوي. تاسو به څه کوئ، په سرچ بار کې به دوستانو تاسو دلته کې به تاسو په سرچ بار کې ولیکئ ویریفیکیشن. چې کله دوستانو تاسو د دې څخه ویریفیکیشن ولیکلو په ټاپ باندې به دوستانو تاسو ته راشي د بیس چې کوم دی دغه بلو ټیک ته وایي چې په خپل فیسبوک اکاونټ باندې بلو ټیک راولو. نو دوستانو تاسو به څه وکړئ، دلته کې د ریکویسټ ویریفایډ بیسډ آن فیسبوک آپشن چې دی په دې کلیک کړئ او دلته نه چې کوم دی د څه نه څه انتظار وروسته به تاسو ته داسې کې آپشن راکړي چې دغه ټول دوستانو تاسو پړولی هم شئ چې په دې باندې ستاسو پوره یقین راشي. وګورئ دوستانو تاسو دغه ټول چې کم دی دغه به دوستانو تاسو پړاو کړئ. اوس دلته کې چې کم دی دوستانو زه لاندې راځم بره او دلته کې چې کم دی دغه آپشن چې کم دی په دې به کلیک وکړئ. دلته کې که چېرې ستاسو په موبایل کې ستاسو پیج وي یا ستاسو آی ډي وي که دې کې کم هم تاسو کول غواړئ، خو زه څه کول غواړم په دې کې زه خپله آی ډي چې کم ده هغه ویریفای کول غواړم. نو دوستانو کله چې تاسو په خپل موبایل کې پروفایل باندې کلیک وکړئ، پروفایل آی ډي ته وایي دوستانو، دا به تاسو سلیکټ کړئ. اوس دلته کې دوستانو تاسو نه څه غواړي، دلته کې تاسو نه څه آپشنې دي دوستانو، ډرایوینګ دی همدغه شانتي کې آی ډي کارت دی. نو په دې کې تاسو چې د کمې کنټرۍ هم هغه کنټرۍ والا هغه چیزونه به دوستانو تاسو ته ښایي نو هغه به د دې څخه چې کم دی ور سلیکټ کړئ. که پاسپورټ وي که ډرایوینګ لیسنس وي دوستانو همدغه شانتي کې نوره څو چیزونه دي چې هغه هم تاسو د دې څخه سلیکټ کړئ او دلته کې چې کم دی دوستانو د دې څخه به تاسو یو فایل سلیکټ کوئ. ستاسو پاسپورټ وي دلته نه به تاسو په دې 3 ډاټ کلیک کړئ. په دې فایل کلیک کولو وروستو چې کله دوستانو تاسو کلیک وکړو اوس به تاسو د دې څخه تاسو څه وکړل فایل هم ورکړو. اوس به لاندې راشو مونږه، لاندې به دوستانو تاسو راشئ دلته کې چې څنګه درته ښایم همدغه شانتي کې دوستانو تاسو سلیکټ کوئ. کټګري به سلیکټ کړئ او بیا به دلته کې دوستانو تاسو خپله کټګري چې کم ده هغه به تاسو د دې څخه یو نیوز میډیا کټګري وي د چا سپورټ وي خو زه ورته نیوز میډیا ورکوم، ډیجیټل وي د چا دوستانو دا به تاسو ورکړئ. بیا به دوستانو د دې نه وروسته به تاسو دلته کې چې کم دی داسې کې به تاسو کنټري د دې څخه به تاسو یو کنټري به ورکړئ. که ستاسو پاکستان وای که انډیا وای که افغانستان وای د دې څخه به دوستانو تاسو یوه کنټري چې کم ده هغه به دوستانو تاسو ورکړئ. ښه دوستانو تاسو د دې څخه یوه کنټري هم ورکړه چې د کمې کنټرۍ وای دوستانو. نو اوس د دې نه وروستو به تاسو دلته کې د دې لاندې درته ښکاري دوستانو دې باندې چې د دې ځای کې تاسو د ایډیشن آفیشل چې کوم دی دغه آپشن به تاسو هم ورکړئ. نو په دې کې اوس څه دي تاسو ته به هیڅ پته هم نه وي. په دې ځای کې به دوستانو تاسو دلته نه آلسو
نو که دې ځای کې تاسو ورکول غواړئ او که نه ورکول غواړئ، خو په دې ځای کې چې کوم دی لینک به ورکوئ. اوس به تاسو وایئ چې دې کې به موږ د څه لینک ورکوو. په دې کې به تاسو د ویب سایټ لینک یا چې ستاسو کومه ویډیو وایرل شوې وي هغه چې ستاسو پهچان هم وشي فیسبوک والا ته، او یا دغه د یوټیوب چینل لینک ورکړئ، فیسبوک پیج لینک ورکړئ. خو په دې ځای کې به دوستانو حتما ورکوئ. دغه 5 لینکونه چې کوم دي دا به تاسو ورکوئ، خامخا به ورکوئ. یا ستاسو کومه ویډیو وایرل شوی وي د هغې نه لینک کوپي کړئ، هغه هم دلته کې ورکولی شئ. ویډیو به لږه غونتې کې لمبه کېږي، خو ستاسو نه ریکویسټ دی چې ویډیو به تر اخره ګورئ چې دغه شانتې کې آپشن تاسو ته مونږ ښایو چې بل چا به تاسو ته ښودلی هم نه وي. ښه دوستانو، ما څه وکړل دلته کې یو 55 والا فیسبوک هغه مې چې یوټیوب هغه مې دی دا مې ورکړو، او یو مې بره دغه ویډیو چې کوم ده د فیسبوک والا یو لینک ورکړو. ښه دوستانو، تاسو به دغه 5 چې کوم دي دا ورته پوره کړئ. ما 3 ورکړل، نو دا به تاسو دلته کې ورکړئ. کله هم چې دوستانو تاسو ورته دغه 3 واړه آپشن ورکړئ، ستاسو به فیسبوک والا ته چې کوم دی پهچان وشي، یعنی فیسبوک والا به هم وایي چې ها جی دغه چې کوم دی. ښه دوستانو، تاسو دا هم وکړل. اوس دلته کې تاسو ته ښکاري دلته نه به مونږ بالکل به بیک راشو، بیک به ترېنه بالکل راشئ. کله چې دوستانو تاسو د دې نه بیک راشئ، دلته کې نوټیفیکیشن آپشن کې به تاسو دغه ریسټارټ کړئ چې د دې څخه تاسو ته هغه نوټیفیکیشن راشي. نوټیفیکیشن په څومره ټایم کې راځي؟ په 48 غنټو کې یا په 24 غنټو کې به تاسو ته د دې څخه ویریفیکیشن آپشن راځي چې ستاسو فیسبوک آی ډي چې کوم ده تاسو قابل یئ، یعنی قابل د ویریفای کولو. نو که ویډیو خوښه شوې وي ملګرو سره لازم شیر کړئ. نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ. انشاءالله ملویږو په بله ویډیو کې د لوی الله په امان.